پیر بابا خپل ځان نه کړی پاتې تاسو به څه پیل کړي. دغه قصه بیسه ده که نه، لکه نن سبا داسې ډېر شي خلک موجود دي، داسې ډېر شي خلک زموږ په علاقې کې بیخي زیات دي. ډېر زیات دي. ګوره دا زه تاسو ته کله ناکله د تعویذونو باره کې دا خبر وکړم، نو دا هم ټول دغه شی دی. صحیح شوله که نه؟ تعویذونه ماویذونه کول، په غاړو کې اچول، پیغمبر علیه صلات وسلام حدیث دی چا چې په غاړه کې تعویذ واچو دې سړي کفر وکړو. لکه داسې هسې بکواسات خو نه دي که نه، فالتو خبرې خو نه دي، د پیغمبر ویناګانې دي. نو د دې نه هغه تعویذ مراد دی چې ما او تا بس دغه تعویذ ته سترګې نیول دي چې تعویذ برال دا کار کوي. دا پیر صاحب دا مولي صاحب برال دا کار کوي. مولیان هم نه وي، کوم چې مولیان وي سم مولیان وي هغو خو په صحیح طریقه باندې کوي. صحیح شوله که نه؟ چېرته د قرآن آیت به ولیکي او تعالی مطلب دم هم وکړي که نه، تعویذ دله وکړي. خو به هر حال نن سبا زمانه کې د دغه شیانو بیخي اجازت نشته دی. مولا ته هم اجازت نشته دی چې هلکه ته چا تعویذ ولیکه، ځکه دا چا لیچیلې کې دغه خو مولا نه دی، دغه خو عام سړی دی یا عامه ښځه ده، هغه خو په غاړه کې په دې نیت باندې اچوي چې تعویذ مې واچوه اوس به ټیک ټاک شم. په قصه باندې پوهېږي. نو د الله جل شانهو نه د غوښتلو هغه قصه میسه مکمل ختمه شوله د دې تعویذونو د وجې، د دې قصو میسو دمونو ومونو د وجې نه د دې. نو به هر حال دغه شی د مدد طلب کول د دې متعلق خبر راله. نو دغه پیر باباګانو نه یا د دې پیر صاحبانو نه او د دې ملایانو نه، لکه دا د یهودیانو کار، تاسو ته ما ویلي وو د یهودیانو د عیسایانو دا کار و چې دوی د خپلو ملایانو او پیرانو عبادت کوو. ټیک شوله؟ د هغو نه به یې مدد حاصلوو، د هغو نه به یې مدد طلب کوو. زمونږ دا پلانکې کار وکړو، دا وکړو، هغه وکړه، هغو ته به یې سجدې لګولې. نو چې اوس یو سړی رالګي دا پیر بابا ته سجده لګوي او بیا ول توجیهات کوي خلک، مونږ خو هسې راښکته شو، دا زمونږ د پیر صاحب ادب کوو، د پیر بابا ادب کوو، دغه کوو، ښکته کوو. هلکه ادب د خدای ول نه کوي، خدای ته ول نه راښکته کېږي. ټیک شولی؟ د ادب خو یوه دا طریقه نه ده چې ته صرف راښکته کوو، رکوع وکړه یا سجده وکړه سړي ته. د ادب خو نورې ډېرې زیات طریقې دي. څه پوهېږي؟ بهرحال د خلک ول بیا قسمه قسم توجیهات کوي او بانې راوباسي چې موږ خو دا په دې نیت وکړو، داسې مو وکړو، هغه مو وکړو. په نن سبا دور کې بیخي د دغې خبرې اجازت نشته چې یاره یو سړی دې راولګي او دا دې په پیرانو پسې وګرځي او یا دې په ملایانو پسې لاړ شي چې دم راله وکړو، تعویذ راله وکړو. دا قصه نه اوږدېږي، خو بهرحال د پیرانو میرانو نه هم ځان ساتئ. او دویمه دا ده چې د غیر الله نه، یعنې د الله جل شانو چې څونه غیر دي، څونه مخلوقات دي، د هغو نه مدد طلب کول یا د هغو نه خپل ضروريات او حاجتونه غوښتل دا مطلق حرام دي. ګورئ ښه، د دقې وجې نه الله جل شانو فرمایل یا ایها الذین آمنوا